السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم پر تقوا ولاړه کورنۍ. قدرمنو اوریدونکو، بیا راګرځو مانځه ته. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لوټل شوی او په تیاره کې ډوب امت رڼا ته راوبله. بېوزله اولس یې د یو ستر لارښود مشر او ښوونکي په امتیازونو ورواړوه. درودونه او سلامونه دې وي په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر وکړه تر هغه له خلکو سره وجنګېږه چې الله ته یې د تعظیم سر ټیټ کړی نه وي. همدغه لمونځ دی چې انسان په دین کې ورشاملوي. هر کله چې انسان په لمانځه کې سستوالی وکړي یا لمونځ پرېږدي یا لمونځ ورته نااشنا وي یا د الله کور ونه پیژني او یا هم الله تعالی ته سجده ونه کړي او د تعظیم سر ورټیټ نه کړي، هغه نه کوم تقدس لري، نه کوم حرمت، نه کوم مقام او نه هم کوم ارزښت. انسان چې هر کله هم خپل لمونځ پرېږدي یو بې ارزښته موجود شي، کرامت یې سپک شي او د غاړې پرې کولو خبرداری هغه ته ورکول کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ امرتو ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ښایي همدغه علت وي چې الله پاک خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي توره واخله او له هغو انسانانو سره وجنګېږه چې لمونځ نه کوي او دغه جنګ تر هغه روان وساته چې پر لمانځه یې اعتراف نه وي کړی. الله رب العزت په خپل کتاب کې د تیرو نسلونو د یو نسل یادونه کړې چې لمونځ ته یې شا کړې وه. الله رب العزت په سورة مریم کې 9:50 آیت کې فرمایي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. بیا له هغه وروسته هغه ناکاره خلکو د هغوی ځای ونیوه چې لمونځ یې ضایع که او د نفس د غوښتنو پیروي یې وکړه، نو نږدې ده چې هغوی د ګمراهي له عاقبت سره مخامخ شي. مفسرینو لیکلی دي چې دوی مونځ پریښی نه وه بلکې مونځ به یې په خپل وخت باندې نه کوه، نو ځکه الله رب العزت د هغو مذمت او د هغو بدي په خپل کلام کې بیانوي. نو ګرانو ورونو، همدارنګه ګرانو خویندو، آیا تاسو د خپل مونځ په خپل وخت باندې کړی؟ که د خپلو دنیوي کارونو ته هم ډیره ترجیح ورکړې په مانځه باندې. مسلمان څنګه د اسلام دعوه کوي په داسې حال کې چې یا یې لمونځ پریښی دی او یا یې هم په خپل وخت سره نه کوي. دوی پر خپل اسلام او خپل دین افتخار هم کوي. لمونځ کمه دی، مونځ نشته، خو نارې وهي چې موږ مسلمانان یو. الله رب العزت هغه کسان چې په مانځه کې سستوالی کوي یا مونځ د ریا لپاره کوي موږ ته منافقان معرفي کوي. الله په سورة نساء کې 142 آیت کې فرمایي ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. دا منافقان له الله سره د غولونې کار کوي په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی په غولیدنه کې غورځېدلی دي. خپله دوی په دوکه کې پراته دي، الله ته دوکه نشي ورکولی. کله چې دوی لمانځه ته پاڅېږي الله د منافقینو صفت موږ ته راښیي. نو صرف خلکو ته د ښودنې لپاره مړ ژوندی پاڅېږي او الله ډیر لږ یادوي. یعنې مانځه ته چې پاڅېږي ډیر په سستي سره دا د منافقینو صفت دی. هغوی لمونځ کوي خو د سهار په لمر خاته کې، د ماسپښین د مازدیګر په وخت کې او د مازدیګر لمونځ د لمر پرېوتلو په وخت کې او د ماښام او د ماسخوتن لمونځونه بیا لا بلکل سره یو ځای کوي. د دین سره مینه او د دین سره لیوالتیا چیرته ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوف او د ډار لمانځه تر نازرېدلو وړاندې د احزابو په جګړه کې برخه واخیسته. هغه د الله تعالی له دښمنانو سره جنګېده، د هغو وینه د الله تعالی د رضا لپاره تویېده، خو د مازدیګر لمونځ یې هیر که او لمر هم پرېوت. د لهو لعب
او کمې نورې بې ځایه بوختیا له کبله لمونځ هیر کړی نه و بلکې یهودیانو مشرکانو او منافقانو سره جهاد ترې لمونځ هیر کړی و. کله چې لمر پریوت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل هغوی د مازیګر له مانځه را وګرځولو الله پاک دې د هغوی زړونه او کورونه له اورونو ورډک کړي. بیا پاڅېده او د مازیګر لمونځ یې وکړه. له همدغې پیښې وروسته الله رب العزت د خوف لمونځ را نازل کړه. هغوی چې په جهاد او مبارزه کې دي یا پر سواریو سپاره دي او یا هم د ناروغۍ پر بستر پراته دي په خپل وخت سره لمونځ نه کول د منافقت یوه ښکاره نښه ده چې له بده مرغه په ډیرو مسلمانانو کې لیدل کیږي مګر هغوی چې الله رب العزت پرې رحم کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند په وروستیو شیبو کې داسې وویل الله الله فی الصلات وما ملکت ایمانکم. د خپلو لمنځونو او وینځو په اړه له الله جل جلاله څخه وویریږئ، له الله جل جلاله څخه وډار شئ. له لمونځ پرته به دین کمه دین وي. بیا د لا اله الا الله مفهوم څه شی دی؟ له لمانځه پرته په اسلام پورې انتصاب یعنې څه؟ وایي موږ مسلمانان یو خو په لمانځه کې سستوالی کوو. نو بیا له الله سره ریښتینوالی او له الله رب العزت سره صداقت چیرته دی؟ د بخاری او د مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی والذی نفسی بیده لقد هممت ان آمر بحطب یحتب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بیوتهم. په هغه ذات قسم چې زما تن یې په لاس کې دی هوډ مې کړی چې د لرګیو د راټولولو امر وکړم چې راټول شي بیا په لمونځ کولو لارښوونه وکړم او د لمانځه لپاره اذان وشي. بیا یو کس ته ووایم چې د خلکو امامت وکړي او خلکو ته جمع ورکړي او زه بیا د هغو کسانو په لټون اوځم چې لمانځه ته راغلي نه دي او کورونو ته یې د هغوی پر وړاندې اور ورته کړم یعنې کورونه یې وسوځم. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې بل حدیث را نقل کړی. په هغه کې رسول الله وایي لولا ما فی البیوت من النساء والذریة لاقمت الصلاة صلاة العشاء وامرت فتیانی یحرقون ما فی البیوت بالنار. که ښځې او ماشومان په کورونو کې نه وای د ماسخوتن لمونځ به مې کړی وی او خپلو ځوانانو ته به مې امر کړی وی چې په کور شته هر څه ته اور واچوي، یعنې هغه څوک چې لمانځه ته نه راځي. ولې؟ ځکه دوی له منافقانو سره یو ځای شوي دي، د اسلام د پردې تر شا یې ځانونه غلي کړي دي، خو له خلکو سره یو ځای لمونځونه نه کوي. د لا اله الا الله دعوه لري خو لمونځ په وخت سره نه کوي، ان تر دې چې هغه منځونه له دوی نه قضا شي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د نیکو اعمالو په تړاو پوښتنه کیږي. رسول الله ورته وایي الصلاة فی اول وقتها، لمونځ پر خپل اول وقت کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تهدیدا العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. زمونږ او د کافرانو ترمنځ شته ژمنه لمونځ دی، هر چا چې لمونځ پرېښود هغه کافر دی. تهدیدا رسول الله دا خبره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره دې لپاره کوي چې څوک لمونځ پرې نه دي. په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة. د نارینهو او شرک او کفر ترمنځ توپیر لمونځ دی. د شریعت په تورې سره د هغه وینه بهیږي، هغه له اولس څخه وتلی دی، نه کومه سپېڅلتیا لري او نه هم کوم تقدس او نه کوم حرمت، هغه نه کوم مرستندوی لري نه کوم ساتونکی، ځکه چې هغه له الله تعالی سره جنګېدلی لمونځ نه کوي. سعید بن مسیب رضی الله تعالی عنه د مدینې د ښار په یوه څنډه کې اوسېده. شپې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات ته تللو، ورونو یې ورته ویلې رڼا واخله، یعنې یو څه څراغ ځان سره واخله چې لاره کې ډېره سخته تیاره ده ته لار نه وینې. هغه ورته وایي ما ته د الله نور بس دی، لکه چې الله وایي ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. چاته چې الله رڼا ونه بخي د هغه لپاره بیا هیڅ رڼا نشته دی. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی د ابو داود حدیث دی بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامه.
هغوی چې په تیاره کې جومات ته ځي د قیامت په ورځ د بشپړې رڼا زیری ورکړه. آیا په قیامت کې به تیاره وي؟ آیا قیامت شپه هم لري؟ هو په الله چې د دنیا تر شپې تیارې شپې او د دنیا تر تیارو ډیرې تیارې لري. الله رب العزت دغه تکې تورې شپې او دا تیارې د جوماتونو د دښمنانو او د الله له لارې د ورګرځېدلو خلکو لپاره په پام کې نیولي دي. دا نو هغه وخت وي چې دوی مؤمنانو ته وایي انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. د منافقین د مانځه او د جوماتونو دښمنان به مسلمانانو ته وایي لږ زموږ خواته وګورئ تر څو چې موږ ستاسې له رڼا څخه استفاده وکړو او ګټه پورته کړو. خو هغو ته به وویل شي شاته واوړئ، خپل رڼا بل چیرته ولټوئ. بس هغوی چې رڼا نه لري رڼا ورته په پام کې نیول شوې نه ده. سعید عالمي چې یو تابعي او په یو سترګه روڼ و د مدینې په تپه تیاره کې به جومات ته تللو. د ژوند په وروستیو سلګیو کې په مسک حالت کې وویل قسم په الله چې 40 کاله کیږي چې زه تر اذان د مخه به په جومات کې ناست وم. خو له دغه شخصیت وروسته داسې کسان راغلل چې د الله له نعمتونو څخه یې ګټه پورته کړه خو له الله سره یې خپله اړیکه وشلوله. لمونځ د هغوی په ژوند کې تر ټولو وروستی کار او چاره وګرځېده. اول د دنیا کار که به وزګار شول لمونځ او که به وزګار نه شول بیا به لمونځ ته توجه هم نه وه. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ته چې قادسیې ته روان و څنګ ته که هغه او د هغه سرتیرو ته یې د لمونځ کولو سخته سپارښتنه وکړه او ویل د لمونځ په برخه کې له خپل رب څخه وډار شئ. په دې هم پوه شئ چې تاسو د خپلو ګناهونو له کبله ماتې خورئ. که تاسو مونځ پرېښود د الله رب العزت سره خپله وعده او ژمنه پوره نه کړه نو تاسو به بیا ماتې خورئ. خو که الله ته د تعظیم او د عاجزي سر ټیټ کړه الله رب العزت به تاسو د دښمن په مقابل کې کامیابوي. الله رب العزت به کله هم تاسو له ماتې سره نه مخامخ کوي. لمونځ ژوند دی، د زړونو ژوند. لمونځ د الله او د بنده ترمنځ یوه ژمنه او تعهد دی. کله چې هم انسان په خپله دغه ژمنه کې پاتې راشي لمونځ په جومات کې ونه کړي پوه دې شي چې یوازې شوی دی د الله اړیکه ورسره پرې شوې ده او لعنت یې په برخه شوی دی. نو راشئ د الله د لعنت نه ځان وساتئ. د الله رب العزت د اوامرو د احکامو پابند شئ. مونځ په جمع سره په جومات کې او په خپلو وختونو کې ادا کړئ تر څو چې د الله رب العزت اړیکه تاسو سره ټینګه او ثابته پاتې شي. زموږ د نیکمرغي یو دلیل او سبب همدا دی چې له الله سره خپله ژمنه پر ځای کړو، لمنځونه وکړو او دغه ستر عبادت ته هیڅکله هم شا وانړوو. چې اړیکه مو ورسره ټینګه او کلکه شي بیا نو هغه ذات مو په هر ځای کې ساتي او موږ نیکمرغه کوي. باید خپله هم د مانځه پابند شو، خپلو دوستانو، خپلې کورنۍ او خپلو اولادونو ته هم د مانځه کولو سپارښتنه وکړو. حضرت لقمان خپل زوی ته څه وایي؟ یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر على ما اصابک. زویکې لمونځ قایم کړه، په نیکي امر وکړه، له بدي نه منع وکړه او هر مصیبت چې در باندې راشي ورباندې صبر وکړه. خو آیا کوم لمونځ کوونکی شته؟ آیا څوک شته چې خپل مونځ پر خپل وخت وکړي؟ آیا څوک شته چې پر دغه ستر قانون چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دوامداره او ثابت قدمه پاتې شي؟ عمر رضی الله تعالی عنه د سهار په لمانځه په خنجر وویشتل شو چې له کبله یو رکعت پاتې شو، وینې پرې راماتې شوې او خلکو هغه په خپلو اوږو پورته که. هغه چې کله خپل کور ته ورسېده پوښتنه یې وکړه آیا ما لمونځ وکړه؟ هغوی ورته ویلې یو رکعت دې پاتې دی. هغه لمانځه ته پاڅېد خو بېهوشه پرېوت، بیا پاڅېد بیا هم پرېوت، خو بالاخره خپل مونځ پوره که او بیا یې وویل له هغه ذات څخه ډیره مننه چې له ما سره په لمونځ کولو کې مرسته وکړه. د مونځ په برخه کې له الله څخه وډار شئ. هغوی چې لمونځ نه کوي په اسلام کې هغوی په پوره توګه داخل نه دي. هغوی چې لمنځونه کوي الله یې ساتنه او حفاظت کوي، خو هغوی چې منځونه نه کوي لمونځ ته ارزښت نه ورکوي الله پاک هم خیال نه ساتي او ساتنه نه کوي. الله فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون.
قدرمنو اوریدونکو زه ځکه دا خبرې کوم او دا وایم هسې نه چې پر وچه یا په اوبو کې د ګرځېدو راګرځېدو او سیاحت له کبله له انسانانو خپل منځونه پاتې شي، هسې نه د خپلو زړونو آرام او سکون له منځه یوسي په عبثو کارونو او په تفریګاو کې اصلي کار پرېږدي چې لمونځ دی. نو ای د الله ګرځندویه او ناګرځندویه بندګانو د لمونځ په برخه کې له الله څخه وډار شئ، په عاجزي سره خپل منځونه پر خپلو وختونو کړئ، ښایي الله رب العزت موږ باندې ورحمیږي. د جمعې د ورځې په اړه باید ووایم، د جمعې ورځ د مسلمانانو لپاره بهترینه او غوره ورځ ده. جمعه زموږ اختر دی، جمعه زموږ تاریخ دی. د جمعې د ورځې داستان تر ټولو غوره داستان دی. په همدغې ورځ الله پاک آدم علیه السلام پیدا، جنت ته داخل او په همدغې ورځ له جنت څخه وویست او قیامت به هم د جمعې په ورځ وي. د جمعې ورځ د موسی علیه السلام او فرعون ترمنځ د مبارزې او جګړې ورځ ده. د حق او باطل ترمنځ د نړیوالې مبارزې ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې موسی علیه السلام له فرعون او نورو دجالانو او ساحرانو سره چې پر دنیا یې راج او واک چلوه مخامخ شو. موعدکم یوم الزینه وان یحشر الناس ضحا. د جشن ورځ وټاکله شوه او خلک دې د لمر له راپورته کېدو سره غونډ وي، یعنې د څاښت په وخت کې. خو په دغه ورځ کې زموږ دنده څه شی ده؟ له بده مرغه چې ډېر خلک دغه ورځ یو تفریح ګڼي او تفریح ته په لاره بیا د جمعې لمونځ ترې ولاړ شي، نه په هغه ځای کې چې شرایط د ادا او شرایط د وجوب د جمعې د لمانځه وي. موږ او تاسو خلک باید د ډېر د جمعې د لمانځه پابند شو. د جمعې په خطبه کې نه وي د لمونځ شاعر او ارکان په سم ډول نه ادا کوي او د الله تعالی د دغې سترې راټولېدنې او مجلس لپاره ځان نه وزګاروي. د جمعې له سهاره ملائکې د جماعت په دروازه ولاړې وي او جماعت ته د راتلونکو خلکو نومونه لیکي او حاضروي یې. کله چې خطیب جماعت ته ننوځي د ملائکو د حاضري کتابونه وتړل شي او د خطبې اورېدو ته غلی کښیني. نو ای مسلمانانو، د جمعې پر ورځ موږ ته ډېرې دندې راتر غاړه دي. له دغو دندو یوه یې هم لامبل او عطر وهل دي. ځینې عالمانو غسل کول واجب ګڼلی دي، خو زموږ اهل سنت بیا سنت ګڼي. ولې غسل وکړو؟ له الله سره د لیدو کتو او ملاقات لپاره، ځکه دا د اختر ورځ ده او ښایي تا ته مرګ په همدغې ورځ راشي. دغه ورځ تا ته د قیامت ستره او لویه ورځ در یادوي. د قیامت په ورځ هیڅ ډول ښکلي لباس او جامې نه وي. یوم تعرضون لا تخفا منکم خافیه. هغه ورځ به وي چې تاسې وړاندې کړی شي الله ته، ستاسو هیڅ راز به هم پټ پرې نه ښودلی شي. عملنامه ښکاره او روښانه ده، بدن لوس دی، زړه پرانستی او ښکاره دی، وجدانونه پیژندل شوي دي، تاریخ د الله په وړاندې ښکاره او واضح دی. الله په صورت انعام کې 94 آیت کې فرمایي ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. الله به ووایي د قیامت په ورځ دا دی اوس تاسې همهغسې یک تنها زموږ په وړاندې حاضر شوئ لکه څنګه چې موږ په لومړي ځل تاسې یوازې پیدا کړي وئ. دوی به ورته څه وایي؟ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. وایي به افسوس زما پر حال، دا څه ډول عملنامه ده چې هیڅ یو وړوکی او ستر عمل هم ترې پاتې نه دی، ټولې حساب کړي دي. عمر رضی الله تعالی عنه به خلک دغې ورځې ته چمتو کول او ورته به ویل تر حساب او کتاب د مخه پخپله له ځان سره حساب او کتاب وکړئ. د عملونو ته ارزولو د مخه تاسو پخپله خپل عملونه وارزوئ او الله ته د وړاندې کېدلو لپاره ځانونه چمتو کړئ. نو ای مسلمانانو، د قیامت د ورځې یو بل ژوندی احساس د قرآن ډیر تلاوت کول دي. د جمعې د لمانځه په لومړي او دویم ساعت کې باید څه وشي؟ هغه خلک چې په لومړي صف کې وي چیرته دي؟ یوه ډله خلک داسې دي چې جماعت ته په رسېدو کې تر نورو تیزوالی کوي، خو بله ډله بیا برعکس ده. هغوی چې د خیر په کار کې تیزوالی کوي، الله پاک یې په نورو ړومبي کوي، او هغوی چې سستوالی کوي، الله پاک هم تر نورو وروسته کوي. ځینې داسې بې فرهنګه او د الله د احکامو ناخبره خلک هم شته چې د جمعې د لمانځه په دویم اذان سره او جماعت ته د خطیب له رسېدو سره هم هغوی خپل عادي کارونه کوي، بلکل جماعت ته او منځه ته توجه نه لري. الله رب العزت دې د دوی په دغې سوداګري او تجارت کې ګټه وانه چوي.
ملائکې د خطبې اورېدو ته غلې ناستې وي، د دعا د قبلېدو لپاره دروازې پرانستې وي، د اسلامي امت خطیبان پر منبرونو ولاړ دي او د مسلمانانو زړونه خطبو اورېدو ته پرانستې دي. سکون او د الله رحمت خپور دی. الله پاک له اسمانونو بره پر خپلو دغو بندګانو افتخار کوي، خو داسې خلک شته چې له دغو ټولو خبرو نه خبره دي او خپل دغه قیمتي وخت په دنیایي چارو او بېځایه کارونو کې لګوي. د جمعې د ورځې یو بل ادب او درناوی لکه څنګه چې مو وړاندې یادونه وکړه د عطرو استعمال دی، ځکه الله په صورت اعراف کې 1 آیت کې فرمایي یا بني آدم خذو زینتکم عند کل مسجد. ای بني آدمانو د هر عبادت په وخت کې په خپله ښکلا سینګار اوسئ. نو ای مسلمانانو باید په لمانځه کې ثابت قدمه اوسو. په ځانګړي ډول د جمعې لمونځ باید هیڅ وخت هم قضا نه کړو. ښایي الله په موږ باندې رحم وکړي، خو دا په هغه ځایونو کې چې هلته د جمعې د ادا او د وجوب شرایط موجود وي. نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.